अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खर अगलास। अल्लाह ताला दिव की द सेहत और वाफियत जाम पतन वलरई। जमंग द नन वर्ज़ी टॉपिक और मौजू द यूपीएस और इन्वर्टर तरमेंज द डिफरेंस पर राबता मानिदा। दोस्तानो का गवाड़ी द यूपीएस और इन्वर्टर तरमेंज द परखुनो द मालूमातों څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ، مې مس کوئ ترڅو د مهمو او اهمو معلوماتو څخه چې د یو پی ایس او انورټر ترمنځ خبر شئ. نو دوستانو راځو ټاپک او موضوع ته. عموما د یو پی ایس او انورټر ترمنځ فرقونه 14 دي چې عبارت دي. دوستانو راځو اول ډیفینیشن ته. UPS means uninterruptible power supply. د UPS معنا دا ده چې نه قطع کیدونکي پاور سپلای ده. او انورټر دوستانو، انورټر is a device which convert DC energy to AC energy. دا یو داسې برېښنایي الکترونیکی آله ده چې DC انرژي په AC انرژي بدلوي. دوهم راځو دوستانو بیک اف ټایم. UPS شارټ ډوریشن لپاره یعنی د لږ وخت لپاره موږ د دې څخه استفاده کوو. په هغه صورت کې کله چې برق قطع شي د ساعت، نیم ساعت یا 2 ساعتو لپاره، نو موږ د یو پی ایس څخه استفاده کوو. او انورټر دوستانو د لانګ ډوریشن د ډیر وخت لپاره موږ دا استعمالولی شو، د مکمل ورځې لپاره شو استعمالولی، او داسې د شپې او د ورځې لپاره شو استعمالولی. دریم سویچ اوور ټایم. یو پی ایس د 3 نه تر 8 ملي سیکنډه پورې ټیم اخلي، او هغه برقي وسایل چې په دې لګېدلي وي هغه نه بندېږي. او انورټر 500 ملي سیکنډه ټیم اخلي، یعنی هغه برقي وسایل چې په دې باندې لګېدلي وي او موږ استفاده کوو هغه بندېږي. څلورم ولټیج فلکچویشن. د یو پی ایس عموما چې کله موږ د دې څخه برېښنا سپلای کوو لوډونو ته، نو د دې په ولټیج کې موږ تغییر راوستی شو، یا زیاتولی کمولی شو. خو انورټر دوستانو د دې ولټیج هغه ډایرک وي، موږ نشو کولی چې د دې ولټیج کم یا زیات کړو. پنځم پرایسینګ. د یو پی ایس قیمت په نسبت د انورټر هغه ګران وي، قیمت وي، او د انورټر قیمت چې دوستانو په نسبت د یو پی ایس هغه ارزانه وي. شپږم پروټیکشن، حفاظت او ساتنه. دوستانو د یو پی ایس په ولټیج فریکانسي هارمونیک او داسې انسټیبیلیټي دوستانو په دې کې موږ کولی شو تغییر راولو، تبدیل پکې راولو. په هغه صورت کې چې کله موږ د دې څخه لوډ لګولی او د هغې څخه استفاده کوو. خو دوستانو په انورټر کې د سیفټي سیستم چې دی، پروټیکشن سیستم، دا پکې نشته دی. ډایرک چې کوم ولټ دوستانو دا راځي او دا ډایرک دوستانو دا هغه بهر ته د کار او فعالیت لپاره سپلای کوي او په دې کې تغییر او تبدیل نه راځي. اووم بیټري. د یو پی ایس لپاره پری مینټیننس بیټري چې د اس ام اف په نوم باندې دي، دا ورته انتخاب او سلیکټ شوي دي، باید دغه ورته نصب او کنیکشن شي. او د انورټر لپاره د ټیوبلر بیټري نه دوستانو انتخاب شوي دي، باید انورټر ته ټیوبلر بیټري چې دوستانو دا نصب او کنیکشن شي. اتم بیټري مینټیننس. یو پی ایس بیټري نه هغه مینټیننس یعنی چیک او ټیسټ ته ضرورت نه لري، او د انورټر بیټري نه چې دوستانو دا چیک او مینټیننس ته ضرورت لري. دې ته موږ تیزاب اچولی شو، لید اسید ورته اچولی شو، دا چیک او ټیسټ کولی شو. نهم انرژي کنزپشن. یو پی ایس په دوامداره توګه بیټري چارجوي، او انورټر د لږ وخت لپاره بیټري چارجوي. لسم ورکینګ پرنسپل. یو پی ایس اول AC ولټ په DC بدلوي او بیټري چارجوي. او بیټري چې کله فل چارج شي دوستانو، نو بیا د بیټري څخه یو پی ایس ته کرنټ ورکوي، او یو پی ایس چې DC کرنټ په AC بدلوي او بهر ته د کار او فعالیت لپاره AC ولټ سپلای کوي. او انورټر دوستانو د بیټري څخه ډایرک د DC څخه AC جوړوي او بهر ته د کار او فعالیت لپاره سپلای کوي. یولسم ټایپس، ډولونه. یو پی ایس په 3 ډول دي: آفلاین یو پی ایس، آنلاین یو پی ایس، لیو انټرکټیو یو پی ایس. او انورټر په 3 ډول دي: سکوایر ویو انورټر، کواسي ویو انورټر، او ساین ویو انورټر. 12م مین پارټ یو پی ایس ریکټیفایر، چارجر، انورټر او کنټرولر. او انورټر دوستانو انورټر اینڈ کنټرولر. 14م سرکټ. د یو پی ایس سرکټ دا سخت وي او مضبوط وي، او د انورټر سرکټ د یو پی ایس د سرکټ په شان وي.
14 اپلاینس یو پی ایس عموما د ډیجیټل برقي وسایلو لپاره استعمالیږي او انورټر د ساده او سمپل برقي وسایلو لپاره استعمالیږي چې په چارت کې موجود وي. د توجه څخه مو یو نړۍ مننه. السلام علیکم.